خدای په ذات به قسم وی کرب زلا چې دې خبره ته جوړ نه ما چې زما په مکه په پاکستان کې نبی علیہ السلام بیزتی کیږي د نبی علیہ السلام دی عزت خبره دا دهشتګردای دا نو موږ دهشتګرد موږ مقابله کې څوک دي هغه ټول مسلمانان دي یو پکې کافر نشته خو هغه ټول خلکو تعلق یا مسلم لیگ سره ده یا پیپل پارټي سره ده یا پی ټی آی سره ده یا نېشنل سره ده دا مسلمان خلک ده مونږ کې او هغه کې فرق دا ده چې هغه د ختم نبوت خبره نه کوي امونږ یې کوو زه دا نه وایم چې دغه نبی نه ده یا په ماین نه دي چې کله تحریک شروع شي بیا دایم زوم مګرتیا کوي او په دې باب کې مونږ سره وي خو ابتداءً د ختم نبوت خبره نه کوي دا نور لږ بیا مونږ نه لږ شرمېږي یا زموږ قدر کوي پیپل پارټي والو مخامخ وای چې دا یو مذهبي کارت دی دا تاسو مو استعمالوئ ولې قبل کارت شته نه یو مذهبي کارت دی چې دا نه استعمالو موږ کوم شی استعمالو دا په دواړو کې فرق دی بالکل مخبه کې ما په خبرو باندې ما په دې خبرو باندې ډېر وار خړل دي اخوی پختو کې وی چاچا پخپل ګیله مګاو دی بولا نو کلک ورته ولاړې ما او دامي ورته اعلان کړ دې چې سر به کټ کما کټیږي وا خدا به ټیټیږي نه ان شاء الله ولله نعره تکبیر ما ته او نه کوي زه نه خبرګم ما تاسو به خبره پوه شوي ټول پوه شوي په خبره پوه شوي اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت خبره کول کدا ګناه ده نو مونږ ګناهګار کدا د مختور ده نو مونږه مختوري کدا د شرم خبره ده نو مونږه شرمېدلی د نبی علیہ السلام دی عزت خبره دا دهشتګردای ده نو مونږه دهشتګرد او که د نبی علیہ السلام دی عزت خبره دا غداری ده نو مونږه غدار چې په کوم ځای ته مونږ ذاتي حق ځای کې خوشاله یو دا ټول سختۍ برداشت کوو دا تانی او پیغورونه دا برداشت کوو خدای په ذات به قسمی یو وار خدای په ذات به قسمی لس واره خدای په ذات به قسمی سل واره خدای په ذات به قسمی زر واره او خدای په ذات به قسمی لک وار او خدای په ذات به قسمی یو کروڑ وار او خدای په ذات به قسمی یو ارب زلا او خدای په ذات به قسمی یو کرب زلا مخه بل عدد شته دی حساب دغه عددونه دي خدای په ذات به قسم وی کرب زلا چې دې خبره ته جوړ نه ما چې زما په مکه په پاکستان کې نبی علیہ السلام بیزتی کیږي مونږ به ژوندیو دا دې بغیرتوب ژوند مولانه په کار لاس پورته کې ان شاء الله وای چې دا ژوند منه تیرو ان شاء الله